أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 13 جمعہ میں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاقیات متعلق بیان کرے او ننم دا غی متعلق یو سو خبر کوم دا اصلاح دا پارا. حضور پاک فرمائی دسل لیگل شویم زما دا لیگلو مقصد سدے نو دا حضور پاک دنیا تا دراتلو چے کم مقاصد دی نو پاگے کی یو غٹ مقصد دا دے کہ دا خلقو خخوی برابر کم خلقو تا خخوی و خیم او اغا خخوی ولا کمال تا رسو. فطرتاً ارچا کہ بد خوی مشتا و خخوی مشتا انسان چے پیدا دے دوار خویو نا پکشتا خو چے کم پدک کے خخوی دے چے اغا ولا خپورا کمال تا رسوم او دے پا خخوی باندے منور کم او دا پا وجود کی دا خوی راشی. دا خوی چی کم دا انسان بہترین اخلاق دی چی دا رسول اللہ مبارک اغیل لے دے پا انسان کی راشی باس دے با ٹک ٹاکی دا با مور سرا دا پلار سرا دا رور سرا دا خز سرا دا بچو سرا سسٹم برابری گاونڈی سرا بے سسٹم برابری دا تا با اس ٹینشن نہیں دا تا پریشانی نی دا پریشانی منتا دا صدا وجن رازی دا بد اخلاقو دا وجن گاونڈی بد اخلاقی نو سڑے پا پریشانے کے پروتی خدا بد اخلاقی نو خاون پا پریشانے کے پروتی بچی بد اخلاقی نو ٹول کور پا پریشانے کے پروتی مور بد اخلاقی نو ٹول انگین دے و زامن پا پریشانے کے پراتی دا دفتر مشر چکم افسر دے آگے خوی خرابی ٹول دفتر گڑوڑی یو کلاس پاور چکم پین و تمون وایو کدا آغا خوی خرابی نو ٹولا محکمہ خرابا دا خوی چراغی بس دا صحاباو تا حضور پاک دقا بہترین خوی نخولیو او پاغی دی دا سے برابر کریو چی پا خدای قسم ٹول صحابا یو بل سرا لکدرونو پشان پا زندگی کے پراتو نا دا خزو ٹینشنو نا دا بچو ٹینشنو نہ دا استاذ ٹینشنو نہ دا شاگرد ٹینشنو اس پریشانی نوا خوشحالی باو اس خمونگ لچے سوک رازی سو کوئی دعا راتاو کا دعاو کو او سو کوئی یر دعا راتاو کا پریشانی دا منگوئی دا بس ٹکتا خوچے تا پوستے ہو کسا پریشانی دا ام دق کئی سوک دا خد نا فریاد کئی سوک دا زامنو نا فریاد کئی سوک دا گاونڈی نا فریاد کئی او دکاندار دا خپل نوکرانو نا فریاد کئی یر سوکم نوکر دا نیک نا فریاد کئی زمیدار دا مالک نا و مالک دا زمیدار نا دا ٹول ولی اخلاق خنشتا بد اخلاقی روانه دا پا خدای حضور پاک را غلی دنیا تا دیل دے دقا مقاصدو که یو گٹ مقصد دا دے چه خلقو تا خشتا خوی و خیم ورچه دا صحابه و نقشه و گوره دا اول ناخر پور نقشه و گوره اسپم ارسب برابر او که معمولی بس اخوا دے خوارالل نو حضور پاک تا بے رجوع کلا پیغمبر مبارک بوتا پا یو سیکنڈ کی پا یو منٹ کی مسئلہ ختم کلا. دو صحابہ پا جماعت کے ناستی یو حضرت کعب دے یو عبداللہ ابن ابی حضرت دے پا جماعت کے دے یو کس پا بل باندے قرض دے قرض کے سر پا خبرو کی تیز شو خلق دے یو بل نا قرض غواری کر پا جماعت کیم قرض غختیش سر خبرو کی تیز شو خبر تیز شوی حضور پاک دا عائشی بی بی کوٹا کے جماعت تا نزدے وا دروازیم جماعت تا وا اغدا آوازو نا وان ریدل پویشو چه دا خو کعب دا دے عبداللہ نا خپل قرض غواری ابا یا وطا نیٹان تیغواری یا بسی گوروس دقا سی روت پا دروازہ کے وی اے کعبہ نیمے وطا پریدا گوتے وطا دا سکڑا نیمے پریدا اگوی دا اللہ رسول نیم قرض میں وطا پری خود ابل تاوی ورش آگا باقی نیمے والا ورکا وی سیب دا دے لارم باقی نیمے ورکی خبر خطا پی اومین کی خبر اخلاصش او فرمائی حضور پاک ہم ستا پچا باندے قرض دا نیٹا دا غواری ورکا نیٹا او کاغذ سرنی نو پریدا وطا یا وطا سکامی کا خبر خلاص شو دتا موی چه قرض غواری پا خطریقا غوارا پا کنزلو مغوارا
په جګړو مه غواړه په ښه طریقه، لیکن هغه بل ته م وایي چې تم په ښه طریقه ورکه، ټال مټول مه کوه. نن موږ چې قرض غواړو هم نو په کنځلو په سختۍ غواړو، خو لا قرض غوښتل ګزاره کوي، خو چې چاله دې ورکه واه 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 بس د مور پی شو. نن چې ورته دا دې وویله هلکه دا پیسې راکراله در به کم کنه، او چې در نه راشي او غواړي دنه نو خو دا ته بیا دا چینګه خوله ګوره، خوله به درته کوپی کړي نو ښه ده بچي نه نو نو قرضدار یې به تنګوي او ته مې وروره په چا مېړه نه خطه او تاله راله ما سره لږ امداد وکړه او دغه ټانټې خرڅومه او دغه ټانټې په سلو کسو خرڅوي او دا در کوم او دا در کوم او دا در کوم. نو چې یو 1,000 روپۍ ورکړې هغه نیټه راشي خلک ورته 2-3 ورځې هم ګوري ورشي هغه پیسې راکړه در به کم کنه، هغه خوله لاړه بل شان شو، شکل بدل شو. چې بیا ورته وي مړه نو څه ده خو 100 روپۍ ګوټې دي که نه په مخه دی غشتې ما خدایه پاکه پرون خو دې د خولې نه د الدین کاکا چراغ جوړ کړی، ډیوره یې جوړه کړې وه، نن خو د خولې نه د ګولډنګ سپي خوله جوړه کړه، نن خو دې جګړه جوړه کړه ما سره. هلکه نیمې مې درته پرېښودې ځه دا نیم بس کار وشو که خیر دا نیمې به کله راکې خو چې څنګه دغه نیمې خلاصې شو داسې به دا نورې نیمې هم خدای خلاصې کېږي. قرض ورکول نشته، بد اخلاقي شروع په هغې جګړه شروع چې ډزې پکې وشي، په هغې ورشي پټۍ تې ونیسي ډزې پکې شروع شي، په هغې ورشي موټر تې ونیسي جګړه جوړه شوه، په هغې کې د زوی وتښتئ داسې هم پکې ډېر شوي دي، رور ته وتښتئ برمته وتئ دا برمته کې جګړه جوړه شوه. ولې قرض مې ورکړی، ځکه خو زمونږ دا یو مقوله ده د عربیانو، هغه څه وایي وایي قرض مقراض المحبت، مینه قینچي کوي وایي مینه ختمی، ورکې به ښه په ورکوي قرضداري له بلکل ښه خبره چې ورکې، خو چې قرضدار یم ته څنګه عمل کې په سنتو چې هغه هم بیا په سنتو عمل وکړي او خپل شی واپس کړي. په خدای نن ډېر زیات حالات خراب خصوصا په دې پراپرټو کې ځمکه در باندې خرڅه کړي، هلکه دا مې در باندې دا راکړه دا ځمکه راله راکړه، پیسې به کله راکړي په 1 کروڑ روپۍ، پیسې 6 میاشتې پس دیم د 15 لکو په 1 کروڑ خرڅه کړي، دا هم داسې د خدای دپاره نه کوي. دته هم پتې چې شی د 15 لکو دی او 40 لکه ګټم، شی د 1 لکو دی 10 لکه مفتو کې ګټم او 6 میاشتې به د نیټه شي که نه 6 میاشتې پس یو پسې ورشي پورې ژرندی سړی بیا نه سړی څه شو یاره په هغه په یو قرضداري راځي خو پته نشته کړی وړی نن دلته شپه سبا په کشمیر کې بل او په کراچۍ کې یو ځای بل ځای چې لټې نو په هغه د په شان د سوونو خلکو کورونه پورې بیا په جرګو پسې ګرځي یاره چې دغه زمانه خو ځمکه ورکړه هغه خو انتقاله خو یې را خرڅه کړې ده او دغه زمانه پیسې نیولې دا نن سبا پردو پیسو ته خلکو او په سودونو ګورې یاد ساتئ سودونه څنګه دي ګاډۍ والي د بل نه هلته پیسه پې پورې ده شوروم کې به ګاډۍ والي د بل نه په 20 لکه روپۍ په نغدو به هم په هغه شوروم والا په 15 لکه خرڅ کړي په قرض یې په 20 واخېست او په هغه شوروم والی په نغدو په 15 لکه خرڅ کړه 15 لکه پې د هغه پاتې شوې په قسم دی چې سود دی ده ګناه ده نشته نبوي اخلاق د پیغمبر تعلیمات نشته په دې عمل وکړئ کمه خوره که نه پردې حق ولې په ځان پرېږدې قبر ته او قیامت ته پردې حق ولې وړې لږه وخوره که نه کمبخته موټر مه ګرځوه که نه په سایکل وګرځه موټر کې مه ګرځه که نه بنګله کې موسه په کچه کور کې اوسېږه که نه خلکو سره سیالي ولې تربور سره کوي نو هغه خو محنت کړی دی هغه زوی خو تعلیم کړی دی تجارت کړی او ته دغسې ناستی دی یو بل نه په دغه دوکو داکو باندې پیسې راغونډی ګناه ده په خدای قسم ګناه ده نو قرض به ورکې هم ورکه خو وګوره و دې سړي ته وګوره هر چا باندې نن سبا مه ورکوه او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې ته قرض هغه سړي له مالک له ورکې په ښه طریقه ورکړه مه تنګوه هغه سره ظلم مه کوه هغه سره زیاتي مه کوه نیټه دې راله د نیټې نه مخکې به خپل شی تیار کړه جنګ به ختم شي اسبني رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر نه اوښ واغېسته اوښ واوره په قرض یې ترې واغېست هلکه راوله اوښه چې کله زه مدینې ته لاړ شم اوښ راوله حضرت جابر وی هغه اوښ مې نه خوښه په لاره ته د تلو وی نو
په یو سفر کې روانو وی ما به وهو اوښ د تلو نو وی شاته نه رسول الله مبارک را روان دی ما ته وی جابره ولې مې د الله رسوله دا اوښ مې ستړی شوی دی او که څه بلا پې شوې ده د تلو نه دی وی واګې ټینګې کا مې واګې ټینګې کړه وی شاته نه حضور پاک په چوکه باندې داسې لږ غوندې وو وی چې وی و داسې طاقت پکې پیدا شو چې د ټولو څارونه مخکې روان شو وی بیا د پیغمبر علیه السلام د اوښې نه مخکې کېده ما به بیا راښکه چې د حضور پاک د اوښې نه مخکې نه شي وی ما ته وی جابره اوښ خرڅې مې بې پیسو ستا دې وی نه خرڅې ما وی یو پسو په دې وی زه د ما شو اوښې یې واغېشت وی چې کله لاړم جومات ته حضور پاک ناستو ورننوتمه اوښ مې بوته چې اوښ به ورکړم او پیسې به راله حضور پاک راکړي وی ما ته وی د اول خو 2 رکعته منځ وکړه کړ جومات کې 2 رکعته تحیت المسجد یا تحیت السفر 2 رکعته مې وکړ وی ما ته وی اوښ مې چې پسو خرڅ کړی هغه شی یې راله راکړه وی چې راکړه راله او زه روان شومه قیمت مې واغېسته د هر شي شکل کې خو قیمت مې واغېسته وی چاته وی چې جابر ته آواز کا وای وی ما وی چې اوښ راته جوړ واپس کوي او زما ډېر بدي شو هغه اوښه ډېر مې بدي شو ما وی حضور پاک خو ځان نه دی خو چې یو مسکین مسافر له به ورکوي که نه اوښ راته جوړ واپس کوي وی ما ته رسول الله مبارک وی جابره دا اوښ دې واپس واله پیسې هم سته او اوښ هم سته دې ته قرضدار یې پیسې هم سته اوښ هم سته د مارونو ښه خوی به استعماله ورکولو کې هم ښه خوی او بیا قرض اخیستو که چې ما قرض ورکې هم په ښه طریقه باندې قرض ورکول یوازې قرض خو نه دي دقسې دوکان دې په کرایه ورکړی دی نو چې کرۍ وصولې نو په طریقه باندې وصول کا او چې هغه ورکوي نو هم په خپل ټیم او په خپله نیټه دې ورکړي دقسې د بچو سره خوی مینه محبت حضور پاک مبارک من کو داسې ماشوم را واغېسته او ماشوم یې ښکل که یو بانډیسې راغی وی د الله رسوله ده ما خو دومره بچي دي ما قبلت واحدا ما خو اوسه پورې یو هم نه دی ښکل کړی دا بانډیسیان لږ دړنه سخت دي رسول الله مبارک وفرما چې ستا دړنه خدای رحم ایستی دی نو زه خو یې پکې نشم اچولی دا خوله کې رحم راشي په ماشوم نو ماشوم ښکل کي حضرت حسن او حضرت حسین دین وسیو دواړه ماشومان را روانو جومات ته رالل او تیندکونه یې خوړل دقسې رسول الله مبارک په منبر ناست و تقریر یې کو دوی تیندکونه خوړل چاته یې ویلي هم شو که نه چې دا ماشومان د اوچت کې صحابو ته یې ویلي شو څه بده نه لیکن حضور پاک په خپله د منبر نه کوز شو دواړه ماشومان یې غېږ کې ونیول یو یې په د یو پتون کېښود او بل یې په دا بل پتون کېښود ځان ته یې رانږدې کړل وی دا دواړه ماشومان مې ولیدل چې را روانو تیندکونه یې خوړل وی ټینګ نه شوم ورکوز شوم روچت مې کړل څومره مینه د لور بچي د لور بچي څومره محبت او څومره مینه یې کړې دقسې مینه محبت د بچو سره د نوسو سره کوه نو قربانېږي بدن بچو سره ازادي مه کوه بچو ته کنزل مه کوه که ته ورته کنزل کې یو ځل دې وکړل دوباره دې وکړل بچو سره د ازادي شروع کړه نو بس بیا به دې په مخ لګي ګورې ښځې سره به داسې ازادي نه کوې که ازادي دې ورسره وکړه قسم دې دا ښځه دې په مخ بیا لګي د اخلاقو زندگی تیره کا بس کافرانو سره صحابه روان دي په یو لاره باندې د یمن د یو قوم مشر و سمامه هغه روان دي عمرې له عمرې خو به د کافرانو هم کولې د جاهلیت په طریقه به یې کولې صحابه ونیوه ګرفتار یې هغوی پېژنده چې د لوی قوم مشر دی ګرفتار یې کو مسجد نبوي ته یې راوست تیری وه د جومات یو ستن و هغې پورې وتاړه قیدي دی کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شو چې سمامه د اسال زوی هغه مو نیولی صاحب روست یې د ستنې پورې م تړلی داسې هر سړی به یې نه نیوه خو چې چا به د مسلمانانو سره او صحابو سره ظلمونه کړي چا به زیاتي کړي نو چې دشمن ونیوینې خو دغه لوبې به ورسره کې حضور پاک وله راغې ورته کېناسته ما عندک یا سمامه سمامه لکې دې څه پراته دي څه سوچ دی څه خیال دی وایه هغه ورته درې خبرې وکړې وی د الله رسوله یوه خبره خو دا ده په زړه کې مې دا سوچ دی چې ان تقتل که ته ما وجنې لکه ما به یا وجنې نو ګورې
د وینې خاوند به مړ کې اونه که پرې کې بچي به راوباسي ما که مړ کې خو ختمه شوه نو وینه ولې تویې او دویم دا که ته ما وجنې نو ګورې د لوی وینې خاوند یم د قوم سردار میم وینه مې وړه نه ده ګورې تپوس پیدا نه کېږي دمکې غوندې شوه او که چېرته مال غواړې په مال مې پرېږدې وایه څومره چې غواړې د ما قوم به اوس په اطلاع وکړم مال به راشي ځکه ډېر خلک نن سبا نیسي د مال د پیسو دپاره وایه او که مې خیراتي پرېږدې مفتو کې نو دومره غټ احسان به حاصل کې دومره غټه ښېګړه به وکړې چې د ما ټول قوم به د غلامان به مطلب دا دی چې ډېر لوی احسان به وکړې تنعم علی شاکر ډېر لوی شکریه به دې ادا کړم یوازې زه نه زما ټول قوم به دې شکریه ادا کړي حضور پاک اسم ونه وی سار له بیا راغی سو ماما څه دې خیال دی ګور هر شي کې د رسول الله مبارک حکمت دی حکمت یې دا و چې د صحابو د اخلاق ووینې حکمت یې دا و چې موږ قرآن وایو دا قرآن ووري حکمت یې دا و چې دا معجزات راځي چې هغه معجزات هغه ووینې حکمت یې دا و چې زما دین ووینې چې دا دین رښتونی دی او که دا غلط دی لکه جومات سنې پورې تړلی شوی دی ډېرو له دعوتونه هم ورکړي د لږ دعوت ته نه ورکړي سبا بیا ترې تپوس کوي سو ماما ما عندکه څه دي څه دې خیال دی هغه ورته وایي هغه پرونه درې خبرې دي په درېیمه ورځ بیا رسول الله مبارک راغی وی سو ماما څه دې خیال دی زړه کې د څه پراته دي وی صاحب چې هغه درې مې کړي دي مقه دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر ګزار به دې شم زه څه کوې چې زما قوم به دې شکریه ادا کړي شاکر عظیمت طالبان پې پوهېږي تنوین وي د تعظیم او که پیسې غواړې څومره غواړې د ترازي او که مې وجنې نو بس صاحب وینه به تویې کې نو بدل بدن اغشتی شي نو لویه وینه ده حضور پاک صحابو ته وی اتقوا صماما پرېږدې ځه خیراتي مې پرېښود او دلته کې وجل شو چې راشه دا به مړ کړمه نور سرداران به ویریږي او زما صحابو ته بیا غږ نه کوي مال یې ته اغشتی شو لکه د بدر د قیدیانو نه چې فدیه اغشتله اما منا بعد و اما فداء قرآن شریف کې الله فرمایي پیسې به هغه دونه راوړه دومره پیسې موږ به ځان له جهاد له تورې والو لیکن حضور پاک دلته کې څه کوي وایي ځه خوشې کې مفتو کې معاف کړه دشمن دی ګورې د قوم سردار دی په ګوتو ورغلی دی او پرېښود دې ته اخلاق نبوي وایي ته به دشمن پرېږدې خوشې به یې کړي چې لاس له دې راشي نه خو چې څنګه یې پرېښوده د جومات نه بار ووته نو نږدې یو باغ و د کجورو هغې کې چینه و هلته لاړ هلته یې ولمبل ځان یې صفا کړ او بیا د هغې نه پس جومات ته واپس راغی او د رسول الله مبارک مخکې کېناست او ګونټې ماتې کړې وایي د الله رسول ایمان راته ښایه مسلمان شو دا د پیغمبر د خوی اثر ښه اخلاقو که چې کم کمال دی په خدای که دا بل شي کې شته بس مسلمان شو او بیا ورته څه وایي د الله رسوله وی قسم دی چې د دې نه مخکې ستا د مخ نه مې بل مخ زیات بدي نه شو ستا مخ مې ډېر بدي شو نن ستا د مخ نه محبوب مخ ماته بل نشته ستا د کلي نه مبغوث کلي ماته بل نو ډېر مې بدي شو په ټولو دنیا کې نن ستا کلي ماته ډېر محبوب دی ستا د دین نه مبغوض ډېر مې بدي شو ستا دین په ټولو دینونو کې نن ستا د دین نه محبوب ترین دین ماته بل نشته ډېر مې خوښ دی الله رسول زه خو عمرې ته تلم ستا ملګرو ونیوم څه وکړم ویې لاړ شه وکړه عمره اسلام په طریقه چلې وته خو عمرې له لاړ چې هلته لاړ د مکې مشرکانو ته پته لګېدلې وه چې ثمامه د قوم سردار مسلمان دی ټول قوم به اوس مسلمان کېږي چې هلته څنګه لاړ او طواف یې کو کافران پرې رالل ورته یې ویې لاړې بېدینه شوې پلار نیکه دین دې پرېښوده ویې نه بېدینه نه یم د رسول الله مبارک سره مې په یو لاس باندې ایمان او اسلام قبول کړی دی دین مې قبول کړی دی ښه دین او ګورې پام کوې ګوتې راوډړې ځکه مکې ته به د د علاقې نه غله راتله غنم وربشې روجې دا به د در علاقې نه راتلل وایي پام کوئ اوس به وایي تاسو له غله اهله راځي چې رسول الله مبارک وایي چې لیږه که هغه وایي راځي به که هغه وایي نه یو دانه به هم درته نه راځي
فوراً تابعدار شو د حضور پاک او بیا چې کلي ته لاړ ټول قوم خدای مسلمانان کړل نه ولا رسول الله مبارک بخاری کې کتابونو کې شته دعوت نه دی ورکړی چې مسلمان شي دی ورته نه وایي چې کلمې شهادت ووایه دی ورته نه وایي چې دوزخ ته به ځې دی ورته نه وایي چې مسلمان چې جنت ته به ځې په څه مسلمان شو د حضور پاک او د صحابو په اخلاق ښه خوی استعمال کړه هر څه به ټیک ټاک وي نن موږ بد اخلاقه یو ایو کافر چا مسلمان که په مینتونو چې مسلمان شو او واپس را روانو وی دا مانځله جومات ته ځو چې جومات ته راتل وی سپلی وباسه ویې ویستې وی دا ځان سره ونیسه مخکې ځو وی دا ولې عبادت خانه خو مقدس شی دی مونږ خو خپل عبادت خانې ته سپلی نه داخلولې او تاسو وی دا دلته خلک پټی وی څوک دلته کافر شته نه نه دا د مونږ مسلمانانو کې بعضې خلک یې هغې سپلی پټی او سپلی واپس پورته واچولو د اسلام مې نرې پکار چې خلکو را په جومات کې د خدای په کور کې سپلی پټېږي وایي پټېږي که نه پټېږي د خدای کور دا زمونږ بد اخلاقي ده مونږ جومات ته جرنده وه دا جرنده جومات ته ولې وایي چې څوک ته لوډ سپیکر پټ نه کړي ورشه نن د جومات نه سولر یې پټېږي ورشه د جومات نه نن د سولر هغه مشین پټېږي ورشه د جومات نه نن لوډ سپیکر پټېږي ورشه د جومات نه نن جانماز پټېږي دا جانماز چې هغه خرڅی رښتیا ووایې غل چې دا خرڅی خلکو ته پته چې دا غل دی او که نه دی وایې ټوله دنیا ته پته دا غشتل حرام دی په څلور مذهبه ګناه ده چې تا ته پته ده چې دا غل دی او تا ته پته ده چې د سلو شی په اتیا او په 50 خرڅی تا ته پته ده دا نشی دی چې یو ځای نه به یې را پټ کړي یا جومات نه یا د کور یا د بل چا نه نو پردې ملک خرڅولی نشي د سره دا خو پردې جانماز دی دا خو پردې سولر دی دا خو پردې شیشه ده او دې خرڅی تا ته ښه یعنې هر سړي ته پته ده چې دا د غلا مال دی چې څوک یې تیلي هغه ته ښه پته ده ماشومان نه دي چې دا د غلا مال دی دا سړی غل دی پته ورته لګي او دا سړی غلم دی او دا شی په دونه کم قیمت خرڅوي دا د غلا دی نو دا غلا مال شو نو پردې مال خرڅېږي نه خرڅوونکی هم ګناهګار دی غشتونکی هم ګناهګار او په هغه جانماز دا خلک مونځ هم کوي بله د 500 جانماز راته په 50 روپۍ میلو شو او ښځې ته مو وایي کوه پې مونځ د پاسه کوه پې مونځ کشتی ده چې دوزخ ته پې لاړ شي کوه پې مونځ دا زمونږ حال دی جومات نه غلا کوو د خدای نه غلا کوو جومات خو د خدای کور دی مساجد بیوت الله سوچ نشته د خدای نه غلا کوو خدای ته نه نیسي خو الله خو صبر کوي دنیا ده د عمل ځای دی قبر را روان دی ځانکدن را روان دی اخرت را روان دی هلته و بیا الله پوهېږي جلدم جومات ته والی های های خدایه دا مسلمانان دي جی مسلمان غلا کوي جی کوم ځای نه کوي خدای کور نه کوي هلته جمعې مانځل رایي سپلی ته بل پټ کړي هلته جمعې مونځ کوي موټر سایکل دی بل پټ کړي هلته مدرسه کې طالب دی د پیغمبر حدیثو ته ناست دی د الله قرآن ته ناست دی چې راشي موټر سایکل نشته څه شو چا بوتلی دی هلکه هندو که سیکو که انګریزو که یهودي و څوک مسلمان دا پیسې به دې وړي او ماشومانو بچو له پې ډوډۍ خوري د ده به دا تېرېږي څنګه چې د یو غریب مسکین طالب نه چې پردی ډوډۍ ته په جومات کې ناست دی د پیغمبر حدیث وایي دا به دا رزق به ستا ظالمه تېرېږي څنګه دا به ستا د ښځې تېرېږي څنګه دا به ستا د ماشومانو تېرېږي څنګه بد اخلاقي شروع مولایان یو پسې په لوډ سپیکر لګیا دی بل پسې په لوډ سپیکر لګیا دی هلکه د دین په مسله اختلاف دی نو یو بل سره کښېنئ که نه ظالمان دا هر یو مولا نه خبره د خولې نه وتې ده ما نه به د خولې نه یو خبره اوتي زه به پې نه یم پوه شوی ځه غلطه به مې کړې ځه نه یم پوه شوی مثال غلطه به مې د خولې نه وتي یا به مې په قص ویلي خو بس ما ته به هغه مسله ټیک معلومېده وي به غلطه ځه نو راشه ما سره په ما پس په لوډ سپیکر وته ولې خېږي پیاله چای به مسکم ډوډۍ ما ته ووایه چې دا خبره دې غلطه کړې ده واقعي که غلطه وه که زه مسلمان یم زه ویم چې بیا به نه کوم زه به په لوډ سپیکر ووایم چې ما نه ګورئ بله جمعه یو خبره د خولې نه وتېره ما ته خو ټیک ښکارېده خو ما یو مولوي صاحب ما ته ووایي چې دا غلطه وه بس دا په دې عمل مه کوئ دا څه خبره تاسو ټیپر مولی خو نه دی چې ته زما نه وړې دا خو دین دی زه بل ته ښیم ما ته تو ښایې ظالمه که نه بل خطا کېږي زه ټیک کومه او زه خطا شم راشه ما ټیک کا که نه
ما ته ووایه که نه ما له کور ته راشه پیاله چای هم در باندې کوم شکریه به دې بندا کړم. دا یوازې ځان نه ده، ټول دا لګیا دی. یو ملا پسې بلبل ملا پسې یو ته کافر مشرک بلبل ته کافر مشرک ټوله دنیا په غم اخته کړې. هغه مولا ومنم او که دا مولا ومنم. بد اخلاقي وره حضور پاک د خندق د غزا نه فارغ شو. دا ټکې وره جبریل علیه السلام راغی وی د الله رسوله تا خو د جنگ سامان کوس کو، ما خو نه دی کوس کړی. ولې؟ وی څه؟ وی اخرج الیهم، بنو قریظه یهودیانو په دغه خندق کې ډېر لوی ظلم کړی وی دوی پسې ځه. بس صحابو ته رسول الله مبارک وفرمایل وی ځې شابه بنو قریظه ته یهودیان دي د مدینې ورې نه بار د دوی علاقه وه. وی د ماښام مونځ به بنو قریظه ته رسوی. دا ټکې واورئ، د ماښام مونځ به کوم ځای ته رسوی؟ بنو قریظه ته بل هلته به مونځ کوی. اوس چې په لاره روان و په لاره پې ماښام راغی. بعضې صحابه وایي چې مونږ خو دلته مونځ نه کوو ځکه رسول الله مبارک فرمایلي و چې د ماښام مونځ به هلته رسوی، نو قضا دي شي خو هلته به رسو. نو مونځ ته قضا شو خو بنو قریظه ته هلته ورسو. د پیغمبر علیه السلام په هغه ظاهري خبره عمل وکړه چې هلته ورسوی. بس هلته رسو، قضا دي شي خو هلته رسو. پیغمبر ویلي دي، پیغمبر ته الله دا حکم کوي. دا مونځ 2 رکعاته او 4 شو، دا 4 شو، دا 2 شو. مونځ کې خبرې دي بدبندې شوې. دا ټول حکمونه پیغمبر بیانوي خلکو ته. هغه نور ووایي چې نه مونځ کوو، مونځ قضا کېږي. د پیغمبر مقصد دا نه و چې هلته مونځ وکړې، د هغه مقصد دا و چې زر دی. هلکه چې زه تا ته ووایم چې شابه 4 سدې ته ځه خو مازدیګر مونځ به هلته رسې او مازدیګر مونځ نه قضا کېږي، نو ته به څه کوې ورسره؟ ته به یې په لاره وکړې. او مطلب دا دی د ما د خبرې چې زر ده. هغوی به د پیغمبر مقصد دا و چې بل کار مه کوې، زر دی. دا نه چې مونځ قضا کوې. هغوی په لاره مونځ وکړو بیا لاړل. چې رسول الله مبارک راغی وی صاحب نیمو خلکو هغه چلو که نیم دا چلو که، تا وی مونځ هلته ورسوې، نیمو قضا که خو هلته ورسو. او نیمو وی چې د پیغمبر مبارک دا مطلب نه دی چې مونځ قضا کوې، هغه مطلب تلواره وه. نو بس په تلواره رالو مونځ ولې قضا کړو؟ حضور پاک د دواړو ته وی ټیک کارم کړی دی. سم نشته. مونږ طالبانو ته یو د حدیث په ظاهر عمل وکړه، یو یې په باطن عمل وکړه. لکل آیت منها ظهر و بطن. بس خبر اخلاق دین خو الله ډېر فراخه مونږ له راکړی. دین کې ډېر وسعت دی. یو باید لګیا لوډ سپیکر باندې لګیا دي دغه مولا داسې و، دا مولا داسې و، دا مولا داسې و، دا مولا داسې. او بعضې بیا ناستي د دین دشمنان دې ته ناستي، بیا د دین دشمنان بعضې پټکیم تړ، یو پکې پټکې تړلې. غټ شیخ الاسلام دی ناموم راګیره ده، اوره پټکیم تړلې دی. غټ شیخ الاسلام دی ناموم راګیره هم ده. او شکل ته چې ته ګورې نو 15 او یا زره کافران به پرې روزانه مسلمانان کېږي. هغه صرف دې ته ناست دی چې یو مولا بل پسې ویلې ده، هغه خبره پې نشر کوي. وګوره که نه دا مولا کې دا چل دی، دغه مولیانو پسې نښتی چې دا یو مولا بل پسې وي، بل پسې وي، بل پسې وي. دې ته ناست دی چې خلکو ته دا خبرې ور ورسوي او خلکو ته وښیي وګورئ مولیانو ته که نه دا مولا داسې دی، دا هغه بلو پسې لګیا دی. ګوره که نه دې مولا ته کنځل کوي، ګوره که نه دې مولا کې دا عیب دی، بل ورپسې لګیا دی. هغه مولیان خلکو ته بدنامولو کوشش کوي او مایکونه ورته لګېدلي. دجالي فتنې دي، دجالي فتنې. اخلاقیات چا کې نشته. ما ته یو سړي کنځل وکړل، نو ته به هغه په لوډ سپیکر وایې چې پلان کې ته چا کنځل وکړل. هغه پوه کوې مه کوه دا کنځل، کور ته ورته لاړ شه. نو ته نیټ ته خېجې نو وایې پلان کې ورته کنځل وکړله، وایه دا کنځل یې وایي دا دي. هاي کنځل خوره ظالمه. دا اخلاقیات په ممکن نشته. مخه پکېږي شو. یو خبره درته کوم، مایوسي به نه کوو، مایوسي به نه کوو. شکر الحمدلله پرون مې نن هم درته وایم د خدای فضل دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی د رسول الله مبارک که 100% نه په 50 او 50% اخلاقیاتو برابر دی. الحمدلله که دلته خلک لګیا دي مولیانو پسې کنځلې کوي، ورشه د دنیا خلک دي چې هغوی د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړل. دومره عالمان پخوانو په کلو کې لکه اوس چې څونه پیدا دي، دومره قاریان نو لکه دا اوس چې دي، دومره حافظان نو لکه دا اوس چې دي. یو قاري صاحب شاګرد نه مې تپوس وکړو، مخکنۍ خبره ده، هلکه مې ختم دی په تراوو کې وکوي او مې د سره فاتحو وی مونږ خو په 6 کسه ختم وکړو.
په شپږ کسه په تراوو کې ختم و. یو وی کسان ګڼو نمبرم نه راته نو. الحمدلله په دې کلي کې دا ظفرخان لالا ناست دی، دا حاجي صاحب ناست دی مخامخ راته. زمونږ په تورنګزو کې 2 حافظان، حبیب الرحمن حفیظ صاحب و د قاسم خیل حفیظ صاحب، اسرائیل حفیظ صاحب، دا 2 حافظان ماته او دا به مکسر بارو. نو دلته یو بل د جوری حفیظ صاحب و، هغه به ختم کو. حافظان نو راشه نن زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی. نو که دې خوا دین دشمني شروع ده، اخوا دین په ترقۍ روان دی انشاءالله العزیز. او دا خلق چې دا نن مولیان سپکوي او دا خبرې نیټونو له ورکوي او خلق په مولیانو بې اعتماده کوي او دا یو بل پسې لګیا دي، دا یو ګنده هوا ده، دا راله او تیره به شي انشاءالله العزیز. غلبه د باطل نی، غلبه د چا وي وایه د حقي. خو مونږ خو به وایو که نه چې اخلاق ښه کړي. او دا بیان چې زه کوم یوازې تاسو ته نه کوم، ځان ته هم کوم. زه د الله نه هم دا سوال کوم چې الله مال هم ښه خوی راکړي، هغه خوی چې د رسول الله مبارک خوی دی. ابو سفیان هغه کافر و صاحب چې د مکې سردار دا ورست، د مکې سردار دی د کافرانو. په جنگ احد کې، غزوه احد کې ورته وایي او یا صحابه چې شهیدان شو او د رسول الله مبارک تر د حضرت حمزه وجود چور چور شو، پوز او غوږونه اوس د الغابې لیکلي دا ته کټ شو. د دغه جنگ د کافرانو سردار څوک دی؟ ابو سفیان. او بیا وروسته په خندق کې، غزوه خندق کې چې 10,000 کسان رالل او په مدینه حمله وکړه او نیت یې دا و چې مسلمانان سره د رسول الله مبارک به ختمو. د کافرانو سردار څوک دی؟ دغه ابو سفیان، مکمل سردار. او بیا چې رسول الله مبارک مکې ته ته او په حدیبیه کې منع کو چې نه به راځې او صلح وشوه، دا چا منع که؟ سردار څوک و؟ ابو سفیان. صحابه به ورته خوټ کېدل چې خدای دې به مونږ له کوم دی په ګوتو راځي. دی خو مونږ پسې مدینې ته مونږ خو د نه هجرت وکړه، کور هم درته پرېښو، وطن هم درته پرېښو، څاروي هم درته پرېښودل، ځمکې هم درته پرېښودل، ډک کورونه هم درته پرېښودل او مدینې ته رالو. نو د خدای بنده بیا هم نه خلاصېږي. خو چې کله د فتح د مکې وشوه، رسول الله مبارک روان شو، 10,000 لښکر د مسلمانانو دی او مکې ته نږدې شو. نو هغوی ته اطلاع ورسېدله چې مسلمانان روان دي په مکه حمله کوي. دغه ابو سفیان راووت د سره د یو 2 ملګرو چې څنګه راووته چې ګوره معلومات اخلو چې واقعي دا خبره رښتیا د مسلمانان په مکه چړی کوي، حمله کوي او که دروغه ده. چې رالل یو ځای کې روان دي، ګوري یو ځای کې اور بلیږي، لوګي دي. یو بل ته ویې لکه دا اورونه بلیږي، لوګي دي، داسې دی لکه د عرفې میدان. عرفه کې ډېر خلک په میدان کې باغه زمانه کې را یو ځای شو، غرمه میدان له ډوډۍ پخوله، لوګي به هغه ورته وی چې نه دا ډېر زیات لوګي دي، دا څنګه به؟ یاره وایي دا پلانکي خلکو دغلته پلانکي کلی دی، هغوی تنوره جوړې دي، بنو عمر. ورته وی هغه لږ دي، دا ورونه ډېر دي. دا دغه د صحابو دمه کړې وه او ځان له خوراک مارا پخلی کو، نو لوګي ختل. په دې سوچ کې چې د رسول الله مبارک څوکیداران صحابه وو، هغوی ولیدل او فورا ورپسې رالل او ګرفتار یې کړل او د مټې ونیول. نبي علیه السلام له 3 واړه روان کړل. اوس ته به څه وایې، زه به څه وایې. هر سړی به وایي چې ارمان دا دی چې اوس حقه چل ورسره وکړي کوم چې دوی حضرت حمزه سره کړی. د دشمنان سرداران دي 3 واړه. او یې حضرت عمر کې هم دقه جذبه و رضی الله عنه چې هغه ولیدل، بس اسې ورپسې اوس غلو. مطلب یې دا و چې د رسول الله مبارک خوی مونږ ته معلوم دی که هغه له ورسېدل ماپ کېږي چې په لارې چپه کړم، په لارې بېغمه کړم. او دوی فورا په دین په منډه روان دي چې عمر راپسې را روان دی. هغوی ته خو د عمر خوی معلومه په دقه دی چې حضور پاک ته دوی 3 واړه ورسېدل او حضرت عمر ورپسې ورسېد. وی د الله رسول زما دې تورې ته یې پرېږده، مونږ له خو دې پړپولې ودرولې. وی نه عمره کښېنه کښېنه. الله دغه 3 واړه سرداران د مکې چې حضور پاک له څومره صحابه شهیدان کړي، څومره جنګونه کړي، د 2 جهانو سردار مکمل معاف کړل.
او بیا ورته حضرت عباس وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکړه کنه د دې مکې سردار دی وی خره د عزت ته چې د کور ته څوک دننه شو هغه امان او وی صاحب زما کور کې هوټل د مکې خلک نه راځي وی ښه چې څوک جومات ته رالل حرم ته هم په امن وی جومات هم راکوټې ټول پکې نه راځي وی ښه چې چا ځان پسې کو دروازه بنده کړو توره یې مونږ پسې راونه ویسته هغه ته هم امن ځه ابو سفیان څه وی هغه وخت مې ظاهر کې کلمه وی مسلمان شوم ظاهر کې خو پړه کې مې ایمان نو رستو په یړه کې ایمان مضبوط شو راغې مکې ته چې څنګه راغې وی الک خلکه ما دله یو ښه خبر راوړی دی یا خپلو کورونو ته دننه شئ دروازې بندې کړئ په امن یا زما کور ته راځئ په امن یا جومات ته راځئ په امن ښځه یې وهنده د عتبه لور وه د ډېر لوی سردار وه ډېره لور وه او هغه ښځه وه چې په احد کې د شهیدانو ته ګډېده هغه ښځه وه چې د حضرت حمزه په زړه باندې او په اینه چکونه لګولي راله او د ابو سفیان یې د ګیرې نه ونیو ویې ته څه ګړې وړې وې او قوم ته یې ویې راودې تورې راوالی په مونږ به خلک راځي په مونږ به مسلمانان حملې کوي شابه تورې نیزې راوالی جنګي سامان راوالی او ابو سفیان ته یې ویې کمزورې خبرې مه کوه خلک مه یاروه ګیرې نه یې کلک ابو سفیان د خپل خاوند ونیو ورته ارسلي لحیتي اخوکه ګیره پرېږده نیکبختې کور ته ننوځه دومره لښکر دی چې ستا قوم مقابله نشي کولی راغې د دواړو جهانو مبارک سردار په مکه مکرمه او صحبه صحابه رالل او لګیا دي خپل طوافونه کوي خلک په امان صرف یو څو کسانو چې هغه مباح الدم او هغوی ډېرې مضبوطې غلطۍ کړې وې نو رسول الله مبارک د هغې متعلق ویلي چې دا به نه پرېږدو عیسی یو څو کسان دا به مړو باقي به ټول معاف دی کافر هم معاف و مسلمان خو معاف دی کافر هم معاف کمزوري مسلمان چیلته او کافران ټول معاف زما ترم چې چا وجلی دی هغه هم پکې معاف زما د تر سینه چا پرې کړی دی هم پکې معاف زما د تر په زړه او په اینه چې چا چکونه لګولي دي هم ورکې معاف اثر یې څه شو صحابه وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي هغې خو مطلب دا و چې دشمن په دشمن ورشي نو نن سبا خو دا ښځې بیا به هر څه ورسره کوي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي نن به زمونږ په کور کې دننه زمونږ خویندو سره زمونږ لوڼو سره زمونږ میندو سره زمونږ ښځو سره بدعملی کېږي ولې دشمن دی هر دشمن خو هر څه کوي نن به زمونږ مالونه لوټ شي دا مسلمانان به مونږ نه خپلې بدلې هغې خو بې دا ګمان نه کوو که نه وی سم نه شو اړو څوک رانلل وی مونږ ماشومان ورته وایي چې تاسو ورشئ چې دا خبره غلطه ده او که دا رښتونې ده ځکه په مونږ خو څوک رانلل وی چې ماشومان لاړل واپس رالل وی چې مسلمانان خو راغلي د بیت الله نه تاویږي او طوافونه کوي نه یې د چا پیاله یې ماته کړه نه یې د چا جام پټ کړه نه د چا د ښځې عزت واغېست نه د چا د لور عزت واغېسته نه څوک وینځه کړه او نه څوک غلامه کړه او نه چا نه څپېړه ویسته لګیا دي بس معاف یې کړل ټول حضور پاک اعلان زه ټول معاف بیت الله نه دننه بوتان را مات کړل بار چې کوم بوتان وغې ختم کړل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی باطل ختم او حضرت بلال ته وایي خېجه د بیت الله سر ته او بانګ ووایه نن د الله د توحید د وحدانیت اواز اوچت کړه اقه هنده اقه ښځه سره د نورو ښځو راغونډې شوې وایي مونږ ایمان راوړو خو ځان یې پټ کړی دی په برقه کې هغې وایي چې زما ایمان نه قبلېږي ما هغه جرم کړی دی چې هغه جرم په تاریخ کې اړو چا کړی نه دی د پیغمبر تره له مې سینه شلولې پوزه او سترګه مې ترې پرې کړې ده پوزه مې ترې پرې کړې سترګې مې ترې ایستې دي غوږونه مې ترې پرې کړي دي زړه باندې مې ورې چکونه لګولي دي هغه نه مې قیمې جوړې کړې دي زما ایمان به کوم ځای قبول شي ځان یې په برقه کې پټ کړی دی چې دا نورې ښځې به معاف شي زه به هم پکې منځ کې معاف شم او که دې وپېژندم پې حضور پاک خو مې پېژنې د کلي سړی مې دی چې رالل ښځې راغونډې شوې حضور پاک ته چې هغې ښځې راغونډې دي او هغې ایمان وروړي بیعت کوي وله ورغې چې ورغې خو یو څو خبرې واورې یو خو ښځې او ما لاس نه راکوې ښځو سره لاس جنګول ګناه ده د خولې بیعت به او دویم یو ښځه مشره کې ډېرې به خبرې نه کوې د هغې یوې ښځې سره چې ما خبرې وکړې ټولو سره به هنده مشره وه
د ابو سفیان د دې سردار ښځه ده، د عتبه وډیره لور ده، د شیبه رویره ده، د لوی خاندان ښځه ده، خو ځان یې پټ کړی. حضور پاک ته وی دا زمونږ مشره ده، دا بر سره خبرې وکړي. نبی علیہ السلام ورته ایمان راوړی؟ وی یو څو شرطونه دي. وایه یو شرط دا چې شرک به نه کوې، شرک ډېر قبیحه ګناه ده، بوتانو ته سجدې عبادت به نه کوې. هنده ورته وی دا شرط قبول دی. وی موږ تر اوسه پورې دي بوتانو ته چغې ووالې موږ له سره کړل، بس دا منظور. بیا ورته څه وی زناکارۍ به نه کوې. او ورته څه وی خو سرداره ده، د سردار لور ده، سردار باندې واده ده. او ورته وی دا شرطونه مه لګوه، وی دا ستا شریف قوم دی، دا زنا والا نه دی، دا خو ستا قوم دی، زناکارۍ والا دی، دا شرط مه لګوه، موږ زناکارۍ نه کوو. رسول الله مبارک حیران چې دا ښځه له څنګه ښځه ده، دا خو ایمان هم راوړي، رټ جواب هم کوي. بیا ورته څه وی بچي به نه وجنې، ښځه بچي وجل کړه. او ورته څه وی موږ یې نه وجنو، موږ واړه لوی کړل، تاله په جنګونو کې مړه کړل. خدای دا له څنګه ښځه ده. بیا ورته وی غلا به نه کوې، ځکه ښځې اکثر د خاوند نه شی پټوي او پټې خرڅوي، دا شی په ښځو کې شته، پټ غوندې د خاوند نه به شی په پټه. دا د بخیل خاوند نه کوي، چې کم خاوند بخیل نه ورکوي نو هغه نه غلا نه کوي، خو چې کم بخیلي نو د هغه نه پټ غوندې غلا کوي ښځه. دا د ښځو عادت دی، دې باندې به ښځې نه وهې، ځان به پې شپېلې کوې. او که نه که په دې وال کوې خو بس هر کور کې به جنګ جګړی. دا شته دا شی، دا ښځې دا خاوند نه کله ګوړه پټه خرڅوي، کله دانې جوار پټ خرڅوي، کله غنم پټ خرڅوي، کله نغدې پیسې به دنه والي. ای سړیه وختي ټماټر راغلي وو، ما د 300 روپو اخیستې ګران شوي دي، منځ کې به یې 50 اخیستې، تا نه به غوټه کې نو ولې موږ خو ماشومان نه یو، هر سړی پوهېږي، خو بس بعضې څیز کې به ځان شپېلې کوې، یعنې جګړه جوړېږي نو. امینه داسې ده که نه ده، که ځان نه شپېلې کوې خو جنګ جوړېږي، بیا به څه کوې؟ او دا خو هغه زمانه نه ده، پخوا به خلکو ښځه پلار کره او چړه، اوس خو تا شړي. پخوا به دې ښځه لا پلار کره وځه، اوس کا خوا دې خوا کې ځه وځه، هلته زامن ورسره دی، زامن قسم دې ګوره ډېر پلارانه نن د ښځو له لاسه غریبانه جوماتونو کې ناست دي، چې ته شپې له لاړ شي ګنې بس په جومات کې پروت دی. خلک وایي دا نیک شوی دی، نیک نه ښځې را په مخه کړې، او ډېر پکې خفه کېږو نه که پته کومه، ډېر پکې داسې چې 40 ورځو 4 میاشتو لمدي، دا غریبان په مخه شوي دي دنګه چې بیا را نه شي. نو بس غریب بل څوک وي، هلکه وي دلال به یو څه روزه به ولګوي، چې په هغې کې واپس را شي تندې ورته بوټي، زه وایي 40 به ولګوي، زه د دین کار به هم کوو او د دې بلا نه به هم خلاص یو. دا ولې دا تاسو زما په اصولو عمل نه کوئ. عمل دا دی چې بعضې څیزونو کې به ځان شپېلې کوې، بس په دې به دې ژوند تېرېږي. اوس هغې خو ځان پټ کړی دی، حضور پاک ورته فرمایي غلا به نه کوئ. هندې نه بس دې وخت کې ځان پرې پټ کړی دی، خبره ترې ووته، وایي د الله رسول وایي زما خاوند دی ابو سفیان، وایي که د هغه نه څه شی پټومه بخیل دی وایي، او د هغه په بچو یې لګومه نو دا هم غلا ده. خو چې دی وایي زما خاوند ابو سفیان، نو حضور پاک ورته وایي انت هند بنت عتبه، وایي ته هندی څه د عتبه لور، ځکه ابو سفیان چې تا خاوند یاد که په هغه خو د هنده واده ده، د عتبه لور ده. بس پره پیدو شوه، وایي صاحب هندی یم، ما ځان پټ کړی و، ما هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه چا نه دی کړی، تا تر سره ما ډېر زیاتې کړی. نو مې زما ایمان یقین نه دی که قبول شي، نو ما ځان برقه کې پټ کړی و چې زه دا ټولې به ماف شي، زه به هم په ډله کې ماف شم. وایي زما دا شرطونه چې مې درته وایي دا منې، وایي یو زه ټول معاف یې، هغه هند هم معاف شو، هر څه معاف شو. نن به صیبه د یو سړي یو چا نه سپېړی ستی، دی به ورشي کور ته، یاره دغسې ستا بچي نماز نماز وي سپېړی ستی او ما معاف کړه، نه معافي چېرته کړو. نن به معمولي جګړه شوي او ته به کوڅې له ورشې ما معاف کړه، دا سوال نه پیدا کېږي، معافي پکې چا راوستی. نن سبا چې چاله کور ته ورشي هغه اسمان ته سر ورسېږي، شکر وباسه چې در نه دې څوک راغلی، شکر وباسه. نه بدل بالم، بدل هلې یو په دې دوه ولي بیا به څه کوې، بدل هلې هغه در باندې مخکې شو دا پیټار یې دله وویش بیا به څه کوې، بیا به تزې مینتونه به کوې، ابه دې نه معاف کوي.
سل من قطعک واعف عن من ظلمک. حضور پاک فرمای یو چې څوک په رشته کې د صلې رحمي پرېږدي ته مه پرېږده، او دویم دا چې څوک درته وایي ما معاف کا، معاف کوه. کور ته دله راغی ما معاف کا، ځه د الله په نوم مې معاف کړې. نه دې څه وایي، دې وایي نه که مې معاف کړه خو بیا زه کمزوری شم که نه، بیا خو به خلک وایي چې وګوره ویم وا معاف یم که. نه رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري، ترمذي کې حدیث دی. په څو باندې؟ په دریو. د پیغمبر مبارک اسم خبره به مونږ منو، رښتونی دی. په دریو یو پکې دا دی، وایي که چا د الله دپاره څوک معاف کړل دی به بېعزته کېږي نه، دله به خدای عزت ورکوي. نن سبا که چا له دروازې له لاړې جرګم ولګو ما معاف کا، نه دی معاف کوي، نور هم اوچت شي، شکر وباسه. څوک هم چې دله راغی او داسې معمولي خوا دې خوی او دله معافي وغوښته، معاف کوئ، د الله دپاره معاف کوئ. دا نبوي خوی دی. نو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، چې خلکو دا خویونه ښه بس برابر مضبوط کم او برابر یې کم. او هغه معاشره د صحابو یې جوړه کړه. یو صحابي ګوره، یو صحابي د بهترینو اخلاقو نمونه ده. بس دغه خویونه به موږ په ځان کې پیدا کوو. زما د خبرې دا یو سبق دی چې ما تاسو ته نن وارو، چې موږ به ښه خوی استعمالو. ملا زه ځان ته لاول ویم، زه به هم ښه خوی استعمالوم، علما به هم ښه خوی استعمالوي، حافظان به هم ښه خوی استعمالوي، ښځه به هم ښه، تاسو هم ټول او په ښه خوی تاسو موږ ښه پوهېږو، دا نه چې پرې نه پوهېږو، دا به استعمالو. کوشش به کوو چې مونږه ښکلې د اتفاق ژوند تېر کړو، د اجتماع ژوند تېر کړو، خشته ژوند تېر کړو، د سوکالۍ ژوند تېر کړو. او دا ښکلی وطن پاکستان، اوهو دا چې تاسو بار ته لاړ شئ د دې وطن په قدر به پوه شئ. تاسو ته د خپل وطن قدر نه دی معلوم. زه خو تل یم په دنیا ګرځېدلی یم، په خدای یقین وکړه چې په اسلامي ملکونو کې وګرځې، اسلامي ملکونو کې، نو تاله به بیا د دې پاکستان قدر راشي. او بیا دویمه راته ویمه په پاکستان کې د خپلې صوبې قدر به درشي. ورشئ تاسو سند ته لاړ شئ او په هغه میرو کې وګورئ څوک مونځ نه کوي. جوماتونو کې دوه لیشتې درب ولاړ، شکر دی عالمان شته، حافظان شته، قاریان شته. موږ له خدای ډېر ښه شته ملک را کړی دی، ښکلې صوبه خدای را کړې ده. ګوټ په ګوټ جومات راته جوړ دی، الحمدلله. ګوټ په ګوټ جامع مسجد جوړ دی. هر قوم کې یو عالم حافظ شته، دین درته ښیي. د خدای شکر ادا کوي. مدرسې شته، ماشوم به ورته شي پکې داخل کا، لله فی الله ورته سبق ښیي، قرآن ورته ښیي. هر جومات کې د قرآن درس شروع دی. شکر نو باسئ. تبلیغ والا درته په کوڅو کې پیسه خرچه خپله کوي، بسترو په اوږو په کوڅو کې درپسې ګرځي او مونځ او دس او دا څیزونه درته ښیي. شکر نو باسئ. موږ به د خدای شکر ادا کوو. ټول به وایي الحمدلله. ډېر ښکلی ملک خدای را کړی، ښکلې صوبه، ښکلي مسلمانان. الحمدلله زموږ جوماتونه په مسلمانۍ ډک دي، د الله پاک فضل. هر جومات کې جمع د امام دی، د الله پاک فضل. نو موږ له پکار دی چې موږ د ښو اخلاقو مظاهره وکړو، یو بل سره اتفاق ژوند تېر کړو. دا د ګاونډي سره او د رشته دار سره دا جګړې او د اختلافات موږ شاته وغورځوو. د خپل عالم قدر وکړو. عالم په خپلو مقتدیانو لاس کې دي، د بچو په نظر ورته وګوري، هر څه به ټیک ټاک رواني. الله دې زمونږ بهترین اخلاق نصیب کړي، اخلاق نبویه. الله جلک دې الله په مونږ کې پیدا کړي. یا الله سبا دې بیماران دې الله روغ صحتونه ورکړي، قرضداران دې قرضونه اخلاص کړي. ډېر دوستان دې ټلیفونونه یې کړي دي او څوک راغلي دي دعاګانې غواړي. الله تا ته هغه خلک معلوم دي، د هغې دعاګانې معلومې دي. پروردګار یې ولې قبوله کړي. الله چاته چې څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدلې کړي. الله چې چاته څه مصیبتونه دي اوله په خوشحالو بدلې کړي. یا الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتې. الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې. الله د شریانو د شر نه مو ساتې. الله د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتې. الله د کوډګرو د کوډو نه مو ساتې. الله په بچو نوسو کې حافظان او عالمان پیدا کړي. الله د ټولو مسلمانانو اتفاق پیدا کړي. الله زموږ د ملک د ملک حفاظت وکړي، د خاورې حفاظت وکړي. الله د ملک ګوټ ګوټ کوڅه کوڅه او کرخه د قرآن او په سنت په رڼا باندې پروردګار روښانه کړي. الله چې چا بچی نه بچی ولا ورکړي. الله کله چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي. الله چې چا سوچ په څه ټینشن کې دي تا ته غمونه پریشانۍ معلومې دي په خوشحالو بدل کړي. د چا بچی دي زموږ باید دوستان دي په بار ملکونو کې دي او نور مسافر دي. چې بار ملک ته لاړ شم دا مسافر راته داسې راغونډ شي، داسې وایي موږ ته دعا کوه.
هغه مسافرو ته څوک په دوبۍ کې دي، څوک په سعودي کې دي، څوک په یو ملک کې، څوک په جاپان کې، څوک په انګلینډ کې، په هر مختلفو ملکونو کې مسلمانان مسافر دعا کې الله یې سفر د مشکلاتو نه وساتي. او ډېر داسې دي دنه اوس هم چې زه تللی وم نو بعضې کسانو وی بلا پیسې هم په ویزو لګولې دي او کارونه نشته، دعا کوه چې الله ورله د خیر کارونه ورکړي او الله یې د پریشانو نه وساتي او الله پاک زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق زندگی نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.